په میدان وردګو ولایت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست لخوا سلو هغه کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وشوه چې په وروستیو طبیعي پیښو کې زیانمن شوي وو. سل کورنۍ راځي او هرې کورنۍ ته پکې 100 کیلو غنم، 50 کیلو وریځې او 2 تختې کمپلې او 20 کلچې د لاس مینځلو صابون ده او یا د مرسته ټوله د دولت د خوا یا پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت د خوا نه نوموړو کورنیو ته ورکول کیږي. مرسته اخیستونکي خوښ وو او غوښتنه یې کوله چې باید نورې مرستې هم ورسره وشي. وضعیت ډېر خراب ده، پلار مې وفات شوی او خوشحال یې چې موږ سره کومک کړی او باید نور هم موږ سره کومک وشي چې وضعیت هم ډېر خراب ده. زه یې کور سرپرست یم. خپله په پښه باندې مایب یم، اقتصادي وضعیت مې ډېر ضعیفه ده او اوس د حوادثو له ریاست نه موږ ډېره مننه کوو چې دلته موږ ته یو بوجۍ شی راکړل. په دې خو هم چاره هسې نه چې خو بیا هم دغه اختر مختر به انشاءالله کې تیر سي. په میدان وردګو ولایت کې یادې مرستې داسې مهال ویشل کېږي چې په دغه ولایت کې ډېر کسان د وروستیو روغتونو له امله زیانمن شوي وو.